زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د دې نجلۍ د ژوند کیسه به مو حتما وژړوي. په یو مکتب کې یوه پیغله استاذه یعنې معلمه وه. هغه ډیره دینداره، هوښیاره او ښایسته وه. یوه ورځ ترې څو استادانو ملګرو پوښتنه وکړه چې ته دومره پوهه او ډیره ښایسته یې، تر اوسه مو ولې واده نه ده کړې؟ دې یوه کیسه ورته راواخیستله او هغه کیسه داسې وه. د یوه سړي یوه ښځه وه، له هغې یې 5 لورګانې وې. په شپږم ځل یې چې ښځه حامله شوه، میړه یې ورته وویل که دا ځل مو هم لور وزېږوله، ستا له لور او یا ستا نه به ځان خلاصوم. د زیږون ورځ راغله او شپږمه لور یې وزېږوله. میړه یې سخت په غوسه شو. ماسخوتن یې نوې زېږېدلې لور له ځانه سره واخیستله، په یوه کارتن کې یې واچوله او د جومات خواته یې کېښودله، په دې نیت چې په شپه کې به یې څوک واخلي او دی به ورنه خلاص شي. سهار چې جومات ته ورغې، لور یې چا نه و وړی. بیرته یې کور ته راوړه. بله شپه یې بیا جومات ته یوړه او هلته یې کېښودله. سهار بیا چا نه وه وړې. په دې ډول یې 6 ځله دا نوې زېږېدلې لور جومات ته یوړه او راوړه. آخر ستړی شو او خپل کور کې یې پرېښودله. په دې سره یې مور هم خوشحاله شوه. د الله تعالی شان ګوره، دا ښځه چې 7 ځل حامله شوه، خدای زوی ورکړ، خو په لوڼو کې یې یوه لور مړه شوه. د وخت په تېرېدو سره الله دې سړي ته 5 زامن ورکړل چې یو زوی به یې پیدا کېده، یوه لور به یې مړه کېدله. 5 زامن یې چې پوره شول، 5 لورګانې یې وفات شوې. یوازې هغه کشره لور یې پاتې شوه چې پلار به جومات ته وړه څو ځان ورنه خلاص کړي. څه وخت وروسته یې ښځه هم وفات شوه. زامن یې ځوانان شول او لور یې هم لویه شوه. معلمې کیسه پر مخ بیوله او وی ویل د دې سړي زامن چې ځوانان شول، ودونه یې وکړل او هر یو له خپل واده سره ولاړ. پلار یې آخر له هغې لور سره پاتې شو چې ده به په ماشومتوب کې جومات ته وړه څو ځان ورنه خلاص کړي. نن هغه پلار په ډیر کمزوري حالت کې ده. خپلو ټولو زامنو پریښې، هر یو په خپله مخه تللی، خو هماغه لور یې ساتي چې ده یې وجود نشو زغملی او څو ځله یې د هغې د ورکولو کوښښ کړی و. معلمې له خپلو ملګرو وپوښتل چې تاسو به دا کیسه نه یې اورېدلې او نه به دا نجلۍ او د هغې پلار پیژنئ؟ هغوی وویل نه، موږ یې نه پیژنو. معلمې وویل هغه نجلۍ زه یم. تاسو له ما پوښتنه وکړه چې واده شوي ولې نه یې؟ زه اوس واده نشم کولی ځکه زه خپل پلار نشم پرېښودلی. هغه ډیر کمزوری دی او ساتنه یې زما په غاړه ده. زامن یې کله په میاشتو کې پوښتنې ته راشي او نور هر یو خپل کار کوي. اوس مې چې پلار ته هر وخت زما د ماشومتوب کیسه وریاده شي، ډیر خفه او پښیمانه شي او سخت وژاړي.